بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راځو نن موږ تاسو ته په دې ویډیو کې هغه سنټنس ښایو چې د هغې په ذریعه به تاسو په روزمره لایف کې ډېر داسې د پښتو خبرې چې کوم دي دا به تاسو په انګلیش کې کولی شئ او دا ډېر زیات امپورټنټ ډېر زیات لازمي سنټنسز دي. راځو موږ پېژنو چې موږ به څنګه داسې خبرې دي لکه چې په موږ په پښتو کې کوو نو هغه څنګه انګلیش ته کنورټ کوو. لکه زه چاته وایم که نه چې زر کوو، لکه چاته یم تادي کوم، دې لپاره به زه څه استعمالوم په انګلیش کې هریب. صحیح شو. لکه چاته وایي زر دا کار زر وکړم، ته ورته وایې هریب. وی آر ګیټینګ لیټ، په موږ ناوخته دی. وی آر ګیټینګ لیټ. لکه ته چاته وایې چې په موږ ناوخته دی، تادي کوم، دې لپاره به درته وایې هریب. وی آر ګیټینګ لیټ، په موږ ناوخته دی. یو آر سو لیزي، ته خو ډېر زیات ناراسته یې. څوک په مزه لګیا یو کار دی که نه، څوک پرې مزه کوي، نو ته ورته وایې چې هریب تادي کوه. وی آر ګیټینګ لیټ، په موږ ناوخته دی. یو آر سو لیزي، ته خو ډېر زیات ناراسته یې. سټاپ هیر، دلته ودرېږه. and wait outside، او بهر انتظار کوه. ورته سټاپ هیر، به دلته ودرېږه. and wait outside، او بهر انتظار کوه. get ready، تیار شه. کم هیر، دلته راشه. ته چاته آواز کوې چې زما خواته راشه، په انګلیش کې به څنګه وې؟ کم هیر. go there، هلته لاړ شه. لکه تا چاته وویل چې کم هیر، دلته راشه، او بیا ورته وویل چې go there، هلته لاړ شه. یو ځای ورته یاد کړه چې هلته لاړ شه. bring me that، ما ته هغه راوړه. تا چاته یو شي یاد کړو، لکه تا چاته فرض کړه وویل چې یو جاجر دی یا یو شوز دي ستا، تا ورته وویل چې کم هیر، ما ته خواله راشه. go there، هلته لاړ شه. bring me that، ما ته دغه راوړه. keep it here، دلته یې کېږده. اصلي دې ته راوړو چې هر څه دي، او ته ورته اوس وایې چې دا دلته کېږدم، ته په انګلیش کې څه استعمالوې؟ keep it here، دا دلته کېږده. mind your own business، خپل کار سره کار ساته. mind your own business، لکه څوک ستا کار کې کار لري که نه، ته به ورته څه وایې په انګلیش کې؟ mind your own business، خپل کار سره کار ساته. let me work، ما خپل کار ته پرېږده. let him work، هغه پرېږده چې خپل کار وکړي. let him work، هغه پرېږده چې خپل کار وکړي. do not tease him، هغه مه تنګوه. let him work، هغه خپل کار ته پرېږده. let him finish his work، هغه پرېږده چې خپل کار ختم کړي. I am not free، زه نه یم اوزګار. I am busy، زه مصروفه یم. I am not free، زه نه یم اوزګار. I am busy، زه مصروف یم. are you free، آیا ته اوزګار یې؟ are you free، ته چاته په انګلیش کې وایې چې ته اوزګار یې، ته به ورته څنګه وایې په انګلیش کې؟ ته به ورته are you free، آیا ته اوزګار یې؟ I am not free at all، زه بیخي نه یم اوزګار. I am not free at all، زه بیخي نه یم اوزګار. what did you say، تا څه وویل؟ تا ورته وویل چې I am not free at all، زه نه یم اوزګار، زه بیخي نه یم اوزګار. نو ورته وویل چې what did you say، I did not hear، ما وانه اورېدل. ته ورته چې وایې چې دا جمله واپس ووایه، ما سره خبره وکړه، ته به ورته say please repeat it، دا یو پیره دوهراو کړه، یو ځل یې ما ته بیا ووایه. can you speak English، آیا ته انګلیش ویلی شي؟ yes I can speak broken English، او زه داسې مات ګوډ انګلیش ویلی شم. yes I can، زه ویلی شم. speak broken English، داسې مات ګوډ انګلیش ویلی شم. یا ورته دې په دې داسې هم ویلی شي چې yes I can speak English but not very well، او انګلیش ویلی شم خو داسې ډېر ښه نه. for how long have you been learning English، ته څونه وخت له راسې دا انګلیش زده کوې، دا لینګویج ته څونه وخت له راسې لګوې چې ته دا ژبه زده کوې. لکه ستا څونه وخت وشو چې ته انګلیش لینګویج زده کوې، نو ته به ورته وایې I have been learning for 2 years، زه 2 کالو راسې انګلیش زده کوم. هغه تا نه تپوس وکړو چې for how long، څونه وخت وشو have you been learning English، ته څونه وخت له راسې انګلیش زده کوې. تا ورته په جواب کې ویل چې I have been learning for 2 years، زه انګلیش زده کوم د 2 کالو راسې. I have been learning English for 2 years. glad to see you here، زه ډېر خوشحاله شوم چې ته ما ولیدلې. glad، خوشحاله شوم. to see you here، چې ته مې دلته ولیدلې، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. glad to hear، چې ما دا خبره واورېدله، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. glad to hear، زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما دا خبره واورېدله. thanks for your visit، ستا د راتلو مننه. لکه ته چې رالې موږ سره ملاقات وکړو، د هغې په باره کې چې ته د هغوی شکریه ادا کوې، ته ورته وایې thanks for your visit، I am very hungry. د دې جملې تعارف ته کته چې په پښتو کې وایې زه وږی یم، ده به تا په انګلیش کې
زه په انګلیش کې دا ته یم چې I am very hungry. What would you like to eat? ته څه څیز وې لکه څه دې زړه ته کېږي، څه خوړل غواړې. What would you like to eat? څه خوړل غواړې. I would like a glass of cold water only. زه صرف د یو اوبو یو ګیلاس اوبه څښل غواړم. I would like a glass of cold water only. زه د یو اوبو زه صرف یو ګلاس یخې اوبه څښل غواړم. دې به دا مطلب شي. What make you late? ته ولې ناوخته شوې. لکه تا ته څوک ملاقات راغله تا ورته وویل چې thanks for your visit که نه، تا ته بیا تپوس وکړو چې what make you late؟ ته ولې ناوخته راځې یا ناوخته شو درمانې. You should be on time. تا ته پکار وي چې ته په وخت راغلی وې. You should be on time. چې ته په ټایم راغلی وې. What are you looking for? څه څیز پسې ګرځې. یو څوک چې په داسې حالت کې ولیدو چې د هغه دا څه پسې ګرځېدو، تا به څه تپوس کې چې what are you looking for؟ ته څه څیز پسې ګرځې. I am looking for your book. زه خپل کتاب پسې ګرځم. I am looking for my book. زه خپل کتاب پسې ګرځم. What can I help you؟ بیا ورته ویل چې زه ستا په دې کار کې څه مدد کولی شم. هغه ورته ویل چې زه کتاب پسې ګرځم. تا ورته بیا وویل چې زه ستا په دې کار کې څه مدد کولی شم. لکه ته کتاب پسې ګرځې، زه په دې کې ستا څه مدد کولی شم. دا ډیلی یوز انګلش سنټنسز. موږ به انشاءالله یو ویډیو بل داسې راوړو چې په هغې کې به موږ تاسو ته ډیلی یوز انګلش سنټنسز ښایو چې روزمره لایف کې داسې جملې د پښتو چې یا موږ څنګه په انګلیش کې وایو.